وجنی پښتون د لر او بر قاتل دی، دغه سړی زما د سر قاتل دی. او قسم په خدای چې قتلیام یې کړی ندیم صاحب، قسم په خدای چې قتلیام یې کړی، قسم په خدای د پېښور قاتل دی. او ګوره په خپل یار مې وجني، ګوره په خپل یار مې وجني چې دا پسه مې دا ځیګر قاتل دی. او د چا خندا په خلکو کلي روان کړل، د چا خندا په خلکو کلي روان کړل، د چا د مړو سترګو نظر قاتل دی. مننه. او دلته څو خوند د مازدیګره نه اخلي، دلته څو خوند د مازدیګره نه اخلي، دلته هر څوک د مازدیګر قاتل دی. مننه. دلته څو خوند د مازدیګره نه اخلي، دلته هر څوک د مازدیګر قاتل دی. او کامله رونه یې پرونو مړه کړو، کامله رونه یې پرونو مړه کړو، څنګه د چل او د هنر قاتل دی. یو آزاد ندم دی، وایي چې یوه ورځ د اړ په سره غرمه کې د خپل کور بار ته ووتلم، خپله کوڅه کې د خپل کور مخې ته کېناستمه، دې کې ناڅاپه مې نظر په یو ماشوم ولګېد. د کوڅې هغه سر د بره په ډیران لګیا و، یوه ریمنه شان بوجۍ کې یې کباړ غونډه و. زه ور روان شوم، خوا له ورسېدم، اواز مې ورکړو بچي دا څه کوي؟ د هړ د سرې غرمې چپ چوپیا ته نه ګورې ته، وګوره دلته کې خو ماشین نشته. راته یې وی کاکا ته څه خبرې؟ کور کې مې مور او خویندې لږې نه بې ساه پرتې دي، دا کباړ په ډیرانونو باندې ځکه غونډوم چې خپلې مور او وړو خویندو له پیسې وګټم. ورته مې وی بچي پلار دې ناروغه دی څو؟ راته یې وی کاکا پلار مې ناروغه نه دی، خو د وختونو نشو داسې پردې کړې رانه، خو د وختونو نشو داسې پردې کړې رانه، سحر چې وځي نو ماښام په ډوبه تیاره کور ته راشي، په دروازه زنګېدلې شان راننوځي. زه ډېر خفه شوم، په سر مې ول لاس راښ کو. ورته مې وی بچي تعلیم نه کوې څو؟ راته یې وی کاکا د خولې یوې نوړۍ پسې هم په ځان دا دومره هلې ځلې کوم، ووایه دې کې به کاکا تعلیم زه څنګه وکړم؟ ډېره مننه.